په خوست ولایت کې KPF ځواکونو څنګه تازه میړانه وکړه؟ افغان ځواکونو تازه څه کړي دي؟ جزئیات یې په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د خوست ولایت د ولایتي ځواک KPF مطبوعاتي مسؤل صحیحون ورځپاڼې ته وویل چې تېره شپه د دوی ځواکونو د صبریو ولسوالۍ په آبادخانه سیمه کې د حقاني شبکې پر پټنځایونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د مرستیال ولسوال نادر شاه مشهور په انس په شمول د یادې ډلې درې نور غړي قاري زبیر غلجی، قاري جان محمد او قاري نوروز وژلي دي. بلخوا افغان ځواکونو د هرات په 15 ولسوالیو کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 طالبان وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي افغان ځواکونو د تخار ولایت په چابهار ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په یادې ولسوالۍ کې 18 طالبان وژلي، 20 نور ټپیان کړي دي او یاده ډله یې له ګڼ شمېر سیمو څخه تېښتې ته اړ کړې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې لا هم په یاده ولسوالۍ کې پر طالبانو د دوی له لوري پیل شوي عملیات دوام لري او ډېر ژر به د چای آب ټولې سیمې له طالبانو څخه پاکې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. الله پامان.